السلام علیکم درنو لیدونکو مینوالو، زه یم ستاسو ورور صدام حسین او تاسو ګورئ اس کیو ټیک چینل. درنو مینوالو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته درښایم چې څرنګه کولی شو چې یعنې زموږ تلیفون بې ځایه ګرم نه شي، ډېر ام بي مصرف نه کړي، د ام بي مصرف هم کم شي او چارج هم ډېر دوامداره وساتي. نو څرنګه کېږي دوستانو، دا یو طریقه زه تاسو ته درښایم او راځو مخکې له ویډیو نه چې اوس ویډیو شروع کړو دوستانو. یو ورکوړی شان خواهش تاسو کوم، خواهش همدا ده دوستانو، که چېرته تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره دغه زنګ نشان ووهئ. درنو دوستانو، راځو خپل ټاپک ته. یعنې دوستانو، تاسو به ډېر ځله لیدلی وي چې مثال زموږ تلیفونونو کې زموږ یو ګیمونه هم پکې انسټال کړي وي. کم وختو کې یو دفعه که چېرته هم ټرای دپاره هم ګیم انسټال کړی وي، بیا هم ورته پام نه وي، هغه همداسې پاتې وي دوستانو، هغه همداسې پاتې وي. نور بل اپلیکیشن مثال هغه اپلیکیشن چې زموږ ورته ضرورت نشته، دومره ضرورت نه لرو ورته، خو بیا هم یا زموږ د یاده وتلی دی یا کوم چې مخکې نه ډېر اپلیکیشنونه انسټال وي موبایل کې. دوستانو، دغه اپلیکیشنونه ډېر انسټالېدل تاوان یې څه شی دی؟ دوستانو ګورئ، تاسو که چېرته یو تلیفون کې ډېر اپلیکیشنونه انسټال وي، دغه اپلیکیشنونه چې دی دا یو په خپله یعنې اتومات ډول دا په بیکګراونډ کې رننګ وي. دا اپلیکیشنونه په خپل بیکګراونډ کې څه وي، د کار په حالت کې وي. که مکمل نه وي چې بیکګراونډ کې چلن، خو نیم اپلیکیشن مثال سره چې د اپلیکیشن په بیکګراونډ کې رن وي، په دغه وخت کې ستاسو پروسیسر دوستانو چې د مصروف وي، بیزي وي، ستاسو پروسیسر دوامداره کار کوي. په دغه وخت کې ستاسو پروسیسر کار کوي، په دغه وخت کې ستاسو تلیفون ګرمیږي. یو سړی هم چې کار کوي، تاسو کار کوي، کله تاسو معلوم کړی وي سړی خوله کېږي. هغه ته چې ستاسو پروسیسر تلیفون کار کوي، اپلیکیشنونه به د بیکګراونډ رننګ وي، هلته چې د موبایل مو ګرمیږي، چارج مو ډېر مصرفېږي. او بل چې دی دوستانو، په دې اپلیکیشن کې تاسو معلوم کړی وي چې هر یو اپلیکیشن چې دا خو اکثره زموږ اپلیکیشنونه فری دي، پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کړي. بل ځای کې هغې کې ایډز ورته وایي، اعلانات وي. په دغه وخت کې اعلانات وي، نو بې ځایه اپلیکیشن موږ انسټال کړی وي، هغه مثال هفته کې زموږ هم نه پکارېږي یا میاشت کې هم موږ نه استفاده کوو، خو بې ځایه مو انسټال کړی دی. هغه کې چې کله موږ ډیټا آن کوو، په هغه وخت کې هغه باندې اډزونه راځي. اډز راځي هغه اپلیکیشن کې، په دغه وخت کې ستاسو نیټ دغه چې دی ام بي هم څه کېږي، مصرف یې زیاتېږي. ځکه دلته هم ستاسو اعلاناتو باندې ستاسو اپلیکیشن کې اعلانات چلیږي، هغه ستاسو ام بي څه کېږي، ډېر مصرفېږي. دوستانو، د دې څخه د خلاصون لاره چې ده چې زموږ تلیفون دې هم جام نشي، هم د چارج ډېر وساتي، هم د ګرم نشي. خلاصون لاره څه ده؟ خلاصون لاره دوستانو صرف یوازینۍ لاره همدغه ده، تاسو خپل تلیفون ټول چک کړئ. چک کړئ، ویې ګورئ، هغه اپلیکیشنونه صرف تلیفون کې پرېږدئ چې هغه ستاسو ورځمره په کارېږي. لکه څنګه اپلیکیشن مثال هر یو اپلیکیشن ته هغه تاسو پورې لري چې کوم اپلیکیشن ستاسو ډېر په کارېږي، هغه تاسو پوهېږئ. ځکه هر چا چې دی خپل شخصي کار وي، هر سړي چې شخصي اپلیکیشنونه هغه استفاده کوي، ورځ کې مثال ډېر استفاده کوي. اوس مثال فیسبوک شو، هر سړی ورته ډېر ضرورت لري، یعنې ضرورت دغه اپلیکیشن چې 4 اپلیکیشن دا خو به زه فکر کوم هر انسان یعنې هر سړي په موبایل کې به وي، ځکه ډېر ضروري اپلیکیشنونه دي. همدې ته ورته نور اپلیکیشن چې تاسو ډېر په کارېږي، د ورځې ترېنه استفاده کوئ او ډېر مو په کارېږي، هغه اپلیکیشنونه پرېږدئ. او بل دوستانو، هغه اپلیکیشنونه چې مثال تاسو هفته کې یو دفعه استفاده کوئ یا مثال میاشت کې یو دفعه استعمال هم که استعمال کړئ، نو دومره ضرورت نه وي، هغه هغه ټول ان انسټال کړئ، لرې کړئ د موبایل نه. او که چېرته پوهېږئ مثال هغه اپلیکیشن ستاسو په کارېږي، هفته کې یو دفعه استعمالوئ، هغه داسې وکړئ چې بیک اپ یې واخلئ، دې هغه اپلیکیشن په یو میموري کې یو ځان سره فولډر کې څه کړئ وساتئ. کله هم چې په کارېدی انسټال یې کړئ، کار پکې وکړئ چې بېرته مثال ضرورت نه و بس لرې کولی شئ هلته یې وساتئ. او هغه اپلیکیشن صرف موبایل کې پرېږدئ، هغه د ورځې یعنې ستاسو څه کېږي ډېر په کارېږي، صرف همغه اپلیکیشن پرېږدئ، نور ټول ختم کړئ. بې ځایه ګیمونه مو انسټال کړي، بې ځایه هر څه مو انسټال کړي، دا څه کړئ ټول ان انسټال کړئ، انسټال څخه لرې کړئ. چې کله ختم کړل دوستانو، په هغه وخت کې بیا خپل تلیفون څه کوي، ریسټارټ کوي، خاموش کوي او بیرته چالان کوي. دوستانو، تاسو ته بیا د زما د خبرې هغه وخت معلومات وشي چې ستاسو تلیفون به څومره تیز کار کوي او ګرمیږي به هم دوستانو، ځکه چې بیکګراونډ باندې پروسیسر باندې بوج کمیږي. کله چې دا اپلیکیشن ختم کړئ، ستاسو پروسیسر به فری وي، ریفریش به وي، تازه به وي، دومره کار به ورباندې نه وي، بیا نه د تلیفون ګرمیږي، نه د ام بي ډېر مصرفېږي او نه به مو څه کېږي دوستانو، نه به موبایل جام کېږي او هینګ کېږي. دوستانو، هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي، او که چېرته ویډیو مو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ دوستانو. او کومه غوښتنه کومه پوښتنه لرئ د همدې ویډیو کمنټ کې راته پرېږدئ دوستانو، کمنټ راته وکړئ. او دوستانو، مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. ستاسو ورور صدام حسین.